داسې ده چې د کرپشن خلاف تحریک انصاف او عمران خان صاحب زموږ موجوده وزیر اعلی صاحب او ټولو مشرانو 125 ورځې ایستلې په اسلام آباد کې. همدغه وجه ده چې په اول زما خوږ مشر بیرسټر ګوهر صاحب وفرمایل چې خان صاحب دا ویلي چې کوم ایم پیګان ایم ان ایګان یا منسټران په کرپشن کې ملوي سي او د هغو د چا سره ثبوت هسې الزام نو موږ له دې راکې موږ د هغو خلاف اکشن الو ځکه چې د خان صاحب ویژن کرپشن پاکستان جوړ او د مدینې د ریاست د جوړولو هغه اعلان کړو. او همدغه وجه ده چې د پاکستان تحریک انصاف څونه ایم پی ایز زمینې د درې پیرې وګټله هغه ځکه وګټله چې خان صاحب په هغه اواز باندې زموږ د خلکو سره زما د هېڅ حیثیت نشته. خو زه ډېر په افسوس سره یم چې کوم زموږ ګوهر صاحب زموږ چیرمن صاحب وي نو ما دله په بونیر کې د خلکو د مخې د څه کسانو ښه کرپشن ثبوت ورکړی. ګوره سړی چې د کرپشن ثبوت څه ته وایي که تاسو وایئ چېرې یو سړي د کرپشن به دا پته لګي چې ته به د هغه د 2013 نه یا د 2018 نه مخکې هر څه جایداد وګورې ګاډي به وګورې بیلنس به وګورې د پلار او د نیکه جایداد به وګورې او د هغه نه پس به وګورې نه چې ده څه پیدا کړي دي او که نه دي پیدا کړي. نو ما دې ګوهر صاحب له ښه ثبوتونه ورکړي دي ده ته مې ښوولي دي ده پې ښه مطمئن شوی دی دغه ته ګوهر ایوب صاحب ته مې ورکړي دي ښوولي مې دي ورته بیا زما چې کوم خوږ منسټر دی ښه تکړه وزیر اعلی صاحب دی چیف منسټر صاحب دی هغه له مې ورکړي دي او هغه ما ته وی چې د انټي کرپشن ایډوایزر دی هغه سره زه میلاو شوی یم هغه ته مې ښوولي دي وزیر اعلی صاحب او ایډوایزر کوم چې د انټي کرپشن دی هغه ما ته وی چې د دې نه زبردست ثبوتونه نشته ما ورله هر څه ورکړي دي. نو زه تاسو ته خبر یم کله چې د وزیر اعلی صاحب نه د انټي کرپشن د ایډوایزر نه او د ګوهر صاحب نه او د دغه سره د موږ عمر ایوب صاحب نه ونه شوه زه الیکشن کمیشن پاکستان ته تلم د خپلې د پارټۍ د یو ایډوایزر خلاف او سبا په 27 تاریخ باندې د هغې کې انشاءالله تاریخ دی او خدای دې وکړي چې د دې قوم پکې خیر. خو زه تاسو ته وایم زموږ پارټۍ هم نور پارټیانو په شمول زموږ تحریک انصاف د کرپشن خلاف په اسمبلی کې بل نه دی پاس کړی. زه پوهېږم چې هېڅ نشي کېدی ځکه چې سپریم کورټ دی که های کورټ دی هغه په بینډو په تورو په الوګانو باندې سموټ واخلي خو په کرپشن خلاف نشي هغسې ځکه بل پاس کول د اسمبلی نه کار د قومي اسمبلی د ممبرانو کار دی نه زموږ پارټي بل پاس کړی د کرپشن خلاف او نه نور پارټیانو خلاف کړی دی پوه شوې که نه. بله زه تاسو ته خبره کوم اکثر زموږ د پی ټی آی کوم چې نر ورکر دی په انګلینډ کې ناست دی هغه د نواز شریف صاحب د ایم این پی خلاف جلسې جلسونه کوي نو زه هغه خلکو ته هم چې لکه وروره تاسو راشئ تاسو وګورئ تحصیل بیروکوټ کې په یو کلي کې ایم این پی هم جوړ شوی دی او سریمان هم جوړ شوی دی د هغې خلاف هم آواز وګورئ او دا وګورئ چېرې د دغه خلکو د نیکه نه پلار ته څه پاتې شوی د پلار نه او بیا دې ته څه پاتې شوي دي د نور خاندان زه د هغه خلکو مشران دي مشران ډېر سم خلک وو زه وګورم تاسو لا شئ وګورئ چې دغه ایډوایزر صاحب د خلکو په نوم باندې څونه جایداد پوره کړی دی څونه جایداد یې اخیستی دی پوه شوې که نه. نو دغه خبره ده څوک چې زما دا پروګرام اوري نو معذرت خوایم که څه داسې خبره کږه مږه پکې شوي نو معذرت خوایم.